क्या नाम है तुम्हारा? सादिर। अच्छा, घर किधर है? जो तुम्हारा क्या नाम है बच्चा? फरियाद। ये क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है तुम्हारा? سلامونه، امید لرم تاسو جوړ او خوشاله یاست. او سوشل میډیا باندې موږ هغه ټیم لایو راځو چې زموږ تاسو په وطن کې داسې پیښه شوې پرنای کې بیا یو دی پیښه شوې ده چې یو ځوان په شهادت رسېدلی دی او څه زخمیان شوي دي او 15 کسان یې اغوا کړي دي، له ځان سره وړي دي. دا زموږ تاسو هم یو په ژوند کې روټین سو چې فیسبوک یا سوشل میډیا خلاص کو نو زموږ استاد له وطن زه به خامخا یو دې خبره اورو چې څوک په حق رسېدلی دي، څوک یې ویستلی دي، په شهادت رسېدلی دي، څوک زخمیان دي، څوک یې پورته کړي دي. دا زموږ استادو د یو ژوند یو خبره جوړه سو. هره ورځ داسې ورځ نه وي چې ډېر داسې خلک وي هغه وایي چې موږ هغه فیسبوک یا سوشل میډیا هغه ټول شان اپلیکیشنز وي هغه ان انسټال کړي وي په دې وجه چې موږ د خوشحالۍ خبره نه ده اورېدل کې. او یقینا یو داسې زاره خبره ده، داسې ورځ به خامخا ستا کور ستا دروازې ته داسې درځي چې ستا له کوره زه به هم داسې یو خدا نه خواسته خدای دې نه کړي چې ستاسو له کوره زه یو جنازه پورته کړي. نو دلته زما استاد په وطن کې یوه مسله ده، غټه مسله دا ده د امن خبره، د ژوند خبره. موږ ټول تاسو د ژوند خبره کو، د پرمختګ خبره کو چې یاره موږ د په دې وطن کې ژوند غواړو. دا وطن موږ ته خدای را کړی دی، شتمنۍ زموږ تاسو ته خدای را کړی دی او د دې حق لرونکی یو خدای دی چې چا را کړی دی هغه دې له موږ زواخي، که ژوند دی، که شتمنۍ ده، که مځکه ده، که هر څه دي. مګر زموږ استاد په وطن کې کم لوټمار، کم بدامني، کم دهشتګردي، دا ټول شان چې دي دا مصنوعي دي. دا زموږ استاد پر وطن باندې دا شان استعماري سامراجي چې کم قوتونه دي دا زموږ استاد پر وطن باندې دا ټپلې دي. زما استاد په ژوند اخستلو باندې، زما استاد په وطن کې چې کم دغه د ژوند اخستلو غا، د بدامنۍ غا، د وینو د توولو غا، دا هغه استعماري قوتونه ما ته ټول پازنو، دا نامعلوم، دا دهشتګردي، دا ټول وطن پازني چې دهشتګردي لکه خو جوړه شوې ده. څوک یې جوړوي؟ ولې موږ تاسو په شهادت رسوي؟ ولې موږ تاسو په وطن کې لوټمار روان دي؟ په دې هر څه څوک ولس خبر دی، کښنی یو د لسو کلو کښنی هم په دې خبر دی چې ما وستا څوک یې غوا کوي، څوک مولي، څوک زموږ لوټمار روان دي، په دې باندې هر څوک خبر دی. اوس د دې دپاره یو پرمختګ کول، یو تحریک چلول، دا د هغه قوتونه پولیټیکل پارټیانو کار دی چې هغه دا کار نه کوي. موږ بار بار دا وایو چې پولیټیکل پارټیان یو واضح، یو جامع، شعوري طور، اجتماعي طور یو تحریک اعلان کی چې موږ له دې غوبل ځه، له دې بدامنۍ ځه څنګه ځان خلاصولی شو. هغه دوی نه کوي. بار بار موږ بیا دا ورته یو چې آخر موږ به کوو څه زموږ به تر کومه ټیمه پورې دا جنازې پورته کوو. او موږ خو ستړي سو. او ولې دا په دې ریاست کې چې مطلب په پنجاب کې امن دی، چې مطلب دا ټیم د پنجاب دا ریاست مطلب دا پاکستان مطلب پنجاب دی، پنجاب دا ټول ریاست چلی، پنجاب کې امن دی. زما او تا جنازې پورته کو په خیبر پښتونخوا کې، په کشمیر کې، په دې صوبې کې ما او تا خالی جنازې پورته کو تر کومه ټیمه پورې. او دا جنازې به تر کومه ټیم پورته کو؟ تر جنازې غږ ښه دي چې بهتره دي چې موږ غږ پورته کو. دا په ارنایي کې کم ځوان په شهادت رسېدلی دي، 15 یې پورته کړي دي. د دې مخنیوي دپاره زموږ ستاسو یووالی اتفاق ضروري دی. او یووالی اتفاق پولیټیکل پارټیانې زه ولې دا خبره کوم چې هغه یې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ یو جامع، یو واضح، شعوري طور، یو منظمه تحریک ولې نه اعلانوي؟ ولې څله شي؟ هغه سوال زه تاسو ته پرېږدم چې په دې باندې تاسو خپله رای ورکاسي ولې دا شی نه کوي. خو موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې غوبله، له دې بدامنۍ ځه د خلاصون یو واحد حل دی، هغه پرهمن تحریک، پرهمن جدوجهد بغیره چې موږ ولسونه منظم کو، د یووالي خواته لاړ شو. هر څوک چې دی موږ د یو پولیټیکل پارټي خلاف نه یو،
موږ د دې ولس د بچاولو د ولس د وینې د توولو د پاره موږ دغه همت کوو. اوس ولس یا پولیټیکل پارټیان څونه کار کولی شي نشي کولی. هغه د پولیټیکل پارټیانو دی. هغه تاسو ته یو سوال دی چې ولې د هر هغه پارټۍ تعلق لرونکي خدای دې کړي هغه ملتپاله پارټیانې دي، مذهبي پارټیانې دي، جمهوري او سیاسي پارټیانې دي، هغه د دې ورکران لودیځ پوښتنه وکړي چې زموږ په وطن کې دا غوبل او د بدامنۍ او د دهشتګردۍ دا ټول مصنوعي او استعماري او سامراجي قوتونو زموږ استاد په وطن کې دغه دهشتګردي د خپل ډالرو د جوړولو دپاره د ګټلو دپاره زما او ستا وینه تویي، زما او ستا په وطن کې دهشتګرد آبادوي او زما او ستا منرلز او وسایل لوټمار شروع دي، غیر قانوني الاټمنټونه شروع دي، صرف او صرف په دې نامه باندې چې زما او ستا مصرانو په دې باندې خاموشه دي. نو د دې دپاره تاسو ټول د موږ دغه ویایو چې راسو که بلوچ دی که پښتون دی که هزاره دی څومره دونه خلک دي دلته سیټلرز دي په دې ټولو باندې یو اتفاق وکړو او دغه قوتونه چې زموږ ستاسو بغیر د وینې بغیر یو زموږ ستاسو په وطن کې د پرمختګ د ترقۍ بغیر یو داسې کار نه دی کړی. نو د دې دهشتګردۍ د روکتام دپاره د لوټمار دپاره او د دې استحصال دپاره موږ ټول یو سو همت وکړو او موږ خپل وطن بچاو وکړو او موږ یقینا پر دې باندې واضح طور پر کار کوو. موږ هیڅ قسم هر ورځ داسې ورځ نشته زموږ ستاسو په وطن کې یو مور نه زړېلی، یو تورسري زنانې نه کونډه شوي، یو بچیان نه کونډ شوي، داسې ورځ نشته. نو پر دې باندې به موږ ډېر عنقریب یو تحریک اعلانو او موږ به د خپل وطن د دفاع دپاره د خپل وطن د بچانو د زموږ کوم جنوساید سره روان دي، نسل کشي سره روانه ده، که د بلوچ روانه ده، که زموږ په وطن کې د بلوچ دی، که پښتون دی، که هزاره دی، که سیټلرز دی، کار څوک دی د دې د دفاع دپاره د دې د سر د ژغورنې دپاره موږ ټولو اتفاق یووالی پکار دی. د دې بغیر هیڅ قسم سیاسي اختلاف به هغه ټیم کو، سیاست به هغه ټیم کو چې ژوند وي، چې ژوند نه وي بیا هیڅ شی نشته، یو شی هم نشته. نو د دې دپاره زموږ ستاسو یووالی همت او د دې سیاسي پروګرامونو جدوجہد دپاره موږ ټولو ستاسو همت ضرورت دی چې موږ همت وکړو او موږ دا وطن له هغه استعماري قوتونه سامراجي قوتونه ځان خلاص کو او موږ په دې وطن کې خپل ژوند، خپل هغه شناخت او خپل چې کوم دغه دی دا ټول موږ وګټو. تر هغه ټیمه پورې موږ هیڅ قسم نه کښېنو. نو مزید زه ډېر ټایم نه ضایع کوم. پښتانه قام چې ډېر سوشل میډیا له لارې خلک نه اوري دوی ډېر مصروفه خلک دي. دوی دا ټیم پر هوټل باندې پر ډېرو ځایو باندې خپل یو پلانونه لري. موږ دغه پلان لرو چې موږ خپل وطن څنګه ژغورلی شو، د ولس سرونه څنګه ژغورلی شو. او نو تاسو امید لرو چې تاسو په دې تحریک کې تاسو زموږ ملګرتیا وکاسته، د ځان دپاره، زموږ دپاره نه، زموږ د ګوند دپاره نه، بلکې د وطن دپاره، د وطن د ولس دپاره، د ځان دپاره موږ دغه کار وکړو. مننه.